یو سړی بزرګ هغه ته به تیاره روټۍ راتله، عبادت به کولو. یو 3 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه، 2 ورځې. نو دی چې لوږې تنګ کړو نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړو. چې سوال یې وکړو یهودي 4 روټۍ ورکړي. چې روان شو نو هغه یهودي یو سپی ساتلی هغه ورپسې شو. چې ورپسې شو نو ده ورته یو روټۍ واچوله. سپي هغه روټۍ وخوړه، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله. چې هغه یې وخوړه بیا یې غپل، بله یې ور واچوله. چې هغه یې وخوړه بیا یې غپل. 4 واړه روټۍ سپي ته واچولې، بیا هم غپل. نو دی ورته وایي چې بیړه دې غر که شه، خو 4 روټۍ دې د کور مالک را کړې وي، 4 واړه دې ور واچولې، نو اوس ولې غاپې؟ سپي ورته وایي چې بیړه ستا غر که شه، خدای دې کور وان که. چې الله روټۍ در کوله نو د هغه عبادت پې کولو. او چې یو 3 ورځې در باندې روټۍ بند شو نو رالې د خدای د دښمن په دروازه کې دې سوال وکړو. زه د دې یهودي سپی یم، کمرمن په دې دروازه کې پروت یم، او که جنډی هم پروت یم، که وږی هم پروت یم، او که نور هم پروت یم. په تا 3 ورځې روټۍ بند شوه، یا رالې د یهودي په دروازه کې دې سوال وکړو. سپی ورته وایي نن موږ نه هغه خلک جوړ شوي دي، زه به د لوږې لپاره د خدای د دښمن نه سوال کوم. تاسو ټول قوم نن د خدای دښمن دی. اول دې دکاندارانو ته وګورئ، خلکو چې وړلی وي نو وریجې خوراک شروع کړو. دکاندارانو وریجې ګرانې کړې، دا غټې وریجې نه دي، دا په څو روپۍ سیر دي، او دوی ورکولې په څو؟ نه په 9 سیر دي که نه، او ورکولې په څو؟ 15. دوی ورته غټې وریجې ګرانې کړې. اوس ما اړه کې دا خیال کولو چې خدای دې خلکو ټیپرو پرې ته خیال مه کوي. چې ته به چې ټیپر چا سره پراته وي هغه به 100 روپۍ پوه. دکاندارانو ورته وریجې ګرانې. اوس د وریجو قحط خو نه و که نه. اوس دا دکاندار به سبا مردار شي، زه به په قبر ولاړم چې دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت. غریب ډېر ښه دکاندار و، دی دې خدای ډېر ښه په سیلاب یوړی. کوم قوم کې او کوم کارنده سړي کې چې د بل د زړه درد نه وي، د بل د لوږې درد ورسره نه وي، خدای دې هغه ته د جنت بوی نه ښیي. بوی زما عزیزانو مسلمانان کوي، همغه خلک وو، موږ نه یو. مسلمانه خو بیبي فاطمه وه، او مسلمان خو حضرت علی و. امام حسن او حسین بیمار شو، او حضرت علی او بیبي فاطمه هم دا زر ومنلو چې خدای که دا دواړه ماشومان جوړ شي نو موږ به 3 روژې نیسو. دا خدای جوړ کړه، روژه یې ونیوه. چې روژه یې ونیوه، ماښام له حضرت علی څه دوربشو روټۍ موټۍ پیدا کړه، کجورې مجورې. ماښام د روژه ماتي ټیم دی، او په دروازه کې आवाज وشو چې مسکین یم، او 2 کسه یو، دواړه وږي یو. دوی دا ټول روژه ماتې اوچت کو، بارې مسکین ته یوړو. اوس دا په ایمان وایي چې زه به داسې وکړم، څه به کړم چې زه روټۍ ته ناست یم، او صاحب ښې غوړې زیړې پرتې وي، او چا بار आवाज وکړو چې مسکین یم. زه به دا وایم چې دا اوچت کړي دې بار سړي لی ورکړي. تاسو به یې وکړئ، هسې ګومنځې ګرځه. موږ به داسې وکړو. ورځ نهاره تېره وه، روژه وه، شپه هم نهاره تېره شوه، سهار لی بیا روژه ونیوه. ماښام عین د روژه ماتې ټیم شو، بیا حضرت علی څه پیدا کړي وو، आवाज وشو چې یتیمې وه، 2 کسه یو، دواړه وږي وو. بیا ټول روژه ماتې اوچت کو، بار یې بیا شپه نهاره شوه، سبا بیا روژه شوه 3مه. ماښام چې عین د روژه ماتې ټیم دی، بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیر یم، 2 ملګري یو. بیا ټول روژه ماتې اوچت کو، هغې لی ور. د اسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بیبي فاطمې د نظر 3 واړه روژې په نهاره ونیوې، او خپل خوراک یې چاله ورکو. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه کې ضمیر چا ته راجع دی؟ حبه دا معنا چې په بلې روټۍ وخورو، علی حبه سره د دې چې په خپله ورته وږي وو، په چا یې وخوروله؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، په مسکینانو، په یتیمانو، په اسیرانو. او بیا ورته وایي څه؟ وایي ورته انما نطعمکم لوجه الله. ګوره دا روټۍ مونږ په تاسو خدای دپاره وخوروله، پام کوئ چې ډکې بل څه
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نه د دې بدل در نه غواړم او نه شکریه در نه غواړم، هر څه به خدای را کوي، تاسو هم د خدای دپاره درکړي. مسلمانان خو دغه د خپل ګریوانونو کې ټول سوچ وکړي که مونږ دغسې یو. اوس د امتحان وخت دی چې تا خپلو بچو ته توړه روانه کړي او تا نه بل محتاج په لاره په مخه درغی او درته وایي چې ما کرم نشته، او یا دې نیمه کړه او یا دې ټوله هغله ورکړه، خو پوه شه چې او که نیم ښه د باګړو یې غم یې مه کوه. قسم په خدای دی زه چې ورځ تېرېږي دا دیرې خو مونږ نه ډکې دي که نه، د هغه بزرګ په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې ما ورته وایي چې ما له د یو مړي کشف وکړه او دې دیرې ته یې راوستمه او مراقبه یې داسې وکړه، ویل مړی درته ښیمه خو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کي. ویل ولې؟ ویل دا ټول مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا دي، که دې ولې د ټول عمر به روټۍ نه شي خوړی. په یو منډه ترې لاړم او کور ته مې د شپې 10 بجې وې چې ځان ورسول، 3 ورځې روټۍ خوند نه را کولو، داسې ګبراو شو. نو زمونږ به د مرګ نه وروسته دا حالي دغه لاندې ځای چې ښه کېږي نو هغه چې دنیا کې د حضرت علي او د بیبي فاطمې قرباني وکړي. اوس چې سړی ووایي چې ښځې دا مالک کې خو دا بل کور موږی دی لږ اوړه به بیره ورکړو، خدای دې کور روان کړي، ځان له دې پیدا کوي که نه، دا مونږ به څه کوو. زمونږ ښځې داسې وایي دا زمونږ ښځې دي او دا زمونږ سړي دي. اندازه کوئ قسم په خدای دی چې په دې ملک کې د هېڅ شي کمی نشته. خدای رانیولی قوم دی، خدای رانیولی قوم دی. بیا ته ورشه چې نن کوم بلیکیج په دې وړو کې شروع دی، میلیونو والا لکونه روپۍ د ورځې ګټي، ګودامونو والا، بیا چې دا چوپونه څوک ورکوي دغه خلک پناه په خدای والا د ملک نه برکت لاړو، ښځه د ملک وزیر خوراک ده. نو ما وی چې خبره ده چې ښځه که وزیر اعظم وه خیر دی، چې وزیر خوراک شو نو کفر شو. ښځه وزیر اعظم وه که نه، نو ښځه خو اصلي وزیر خوراک هم ښځه ده، خو دومره کار چې وشي چې د عابد حسین باندې سړی روټۍ پخوي او خوري، ځکه چې ښځه دې دپاره ده. ښځه دغې له نه ده چې د پاکستان د وزیر خوراک وزیر اعظم دی عابد حسین، او لا ورسره وایي سیده عابد حسین، سیدم ده، دام د بیبي فاطمې لور ده. د خدای بیړه تباه، کورم وران شه چې ورانه، بیړم غرقه شه. د دې اسلام نن څه ټوکې او لوبې جوړې، د هغې شکل ته وګوره، هغه ویښتو ته وګوره، هغه لپسټیک ته وګوره، د ملک وزیر خوراک. نو چې ډېر تنګ شوم نو پرون مې یو سړي ته ویې مال داسې چل دی چې دا فوټو وساته او دغې ته ګوره زړه به دې مړېږي. او زه څه وکړم؟ بله ورځ راته چا ټلیفون وکړې مولانا صاحب ته چپ ناست دی، دا د وړو سال دی، مال ډېر شکر دی. زه څه وکړم؟ اصلي خلک درته ښیم چې را وینیسئ. یو بدبخت قومه، بې ضمیره قومه، کومې علاقه کې چې د کوم شي تکلیف جوړ شي د هغې علاقې د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ ممبران راونیسئ، که نه ده ممبران یې راونیسئ چې ته نن څه دپاره د مور میړه جوړ کړی چې لوی ته دا پلانې تکلیف دی، هغې له نږدې نه شئ ورتلی، کرت نه شئ کولی. او ما له به راشي او بل له به راشي چې تاسو غږ نه کوئ دا وړې دغه دی، تاسو غږ نه کوئ دا وړې دغه دی. دلته یو لیډر دی چې په لار روان داسې داسې روان، ما ته بله ورځ د وړو څه تکلیف ونشته، منډه چې یو کمپیوټر نه کوم منډه نه کوم. لومړنۍ خبره خدا ده چې دې وخت کې زما غوږونه خلکو خوړل دی د قربانۍ متعلق. د الله بندګانو تاسو تر اوسه پورې دومره نه پوهېږئ چې په 2 کسو قرباني کېږي که نه کېږي، په 4 کېږي که نه کېږي، په 6 کېږي که نه کېږي، دومره هم نه پوهېږئ. دې پوښتنې ته به هم چې دی سړی راشي یو لوی تقریر به شروع کړي. ولې؟ یو زمونږ جماعت کې استاذ چې دی هغه وایي چې په 6 نه کېږي، طاق پکار دي. نو ما ورته وایي چې داسې چل دی چې زه خو تاسو ستړی کړم. یو روایت داسې دی چې ان الله وتر یحب الوتر، الله هم طاق دی او خوښوي هم طاق. که په قربانۍ کې طاق کسانو خو ښه کار دی، 5 یا 3 یا 1 یا 9. که طاق نو په 4 کېږي، په 2 کېږي، په 6 کېږي، تنګول مه کوئ. د دنیا په باب کې خو څنګه پوهېږئ؟ اوس تاسو ووایئ چې ټول پاکستان سال جوړ کړی دی د وړو متعلق، دی که نه دی؟ ښځو نرو
جلوسونه دي او روډ بلاکج دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې ونشته. بدل ته لنډ باندې سوچ وکړي ونشته دا بد کار دی. لنډ باندې سوچ وکړي چې دې قوم داسې غویمه چرته په دې 50 کاله کې دې دپاره هم جوړه کړې ده چې دین نشته په پاکستان کې روډ بند کړي کړې ده. دې ملک چرې دا مطالبه هم کړې ده چې ښځې ټولې بربنډې شوې روډ بند کړي. نور نشته ښځې نر راوتي دي او سم کار دی چې نشته. ډېر خوند یې کړی دی سم کار دی. ما ته پرون چا وایي چې تاسو اوړی څه چل کوئ مضمون څه کار دی. څو ورځې را کړه د جوار اوړی په هغې څو ورځې تېرې شوې. پرون بیا چا د جوار وړي دي بس کار کي څه حال جوړ دی. ملونو والا او څه حال جوړ کړی دی. بیا پکې دا لیډرګي چې دي د لیډرګو ته وګوره څه حال جوړ کړی دی. په لیډرګیتوب باندې د نن نه اوړی بوری راوباسي او په بلیک باندې بیا خرڅوي. پرون یو سړي بوری راایستې ده په 900 روپیو په 1500 خرڅه کا. بیا کتارونه د خلکو پکې دیاري ولګېده. کتارونه چې دی ولاړي په 100 روپۍ توړه ده که په څو ده خدای خبر. دا توړه په څو ده؟ 150 روپۍ توړه ده په مل کې او په 300 خرڅوي په 300 خلکو پکې دیاړه ولګولې. نو یو طرف ته عذاب د خدای د طرف نه دی بل طرف نه عذاب در باندې زما د طرف نه دی. تاسو څه بني آدم یې یا داسې ملک دی یا داسې قوم دی. یعنی یو سړي کرا په علاقه کې اوړه نشته نو ما اغستې دي زه په بلیک پې خرڅوم. تون حالت دی په داسې قوم یا تون حالت دی په داسې ملک. ښه بیا ښځې او نر چغې وایي چې ستوری را ختلی دی لکۍ والا ستوری را ختلی دی لکۍ ده او قیامت کېږي. سهار دې طرف نه خېږي او ماښام دې طرف نه خېږي او لکۍ هم ده. نو ما ورته وایي چې په دې پوه یئ؟ وی چې نه مالدا ستوری درته پاس ښکاره کوي چې دغسې لکۍ به م کوم لکه د دې ستوري لکۍ مې چې کړې. نو تاسو ووایئ په ایمان چې تکویني طور باندې دا قوم ټول سپي دي که نه دي؟ څنګه چې سپی په خوله کې نوړی واخلي او بل سپی د یرې ورنږدې کېدی نه شي. نن دا قوم داسې سپی دی که نه دی؟ نو دا لکۍ ستوری دا مطلب دی چې لکۍ خو شوي دي خو لا ښکاره شوي نه دي. تاسو سپي یئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د اسلام نوم اغستلم په پاکستان کې ما تاسې یو ګپ ښکاري او ټوکې راته ښکاري. اسلام نشته. اسلام دغه و چې په بدر جنگ کې د اړ په شکال میاشته او د روجې میاشتم ده. اوس پښمنۍ څنګه کوي صحابه؟ یوه قجوره صحابه په 2 کسه نیمه کې یوه قجوره. تاسو وایي په ایمان دا جومات کې چې ته ناست په زما پورې زه در سره یم. ګوره چې کوم بد تاسو ته وایم اول په ما که لعنت ټکی وایم اول په بجلیګر ملا لعنت شه چې په داسې ملک کې اوسېږي. ووایئ په ایمان چې چا د اوړو توړه اغستي او روانې او بل وږی والا په مخه راشي او هغه ورته وایي چې ما کره موړه نشته دا توړه به ته ورسره نیمه کې نیمه به کې. ما یو کیسه تاسو ته کړې وه چې د جمعې شپه وه او زمونږ د رامداس کې کور و. نو هغه زمونږ امام چې و هغه د چترالو. نو اوس جمعې په شپه خو به خلکو لاس اوچتولو ځکه چې دا مړي راغلي پاس په بنیره ناست دي چې لاس اوچت کړي نو مړی خپله روټۍ والي او بیا ځي. دا لا بل غم دی. څلوېښت ورځې د مړي اروا چې دی هغه راځي په بنیره ناست دی او ښځې یو بل ته وایي چې هله خورې زر کوه لاس اوچت که هغه اروا بیا ناسته وي د مړي. دا لا بل غم دی. نو ډېرې روټۍ راغلي وي جومات ته. نو یو سړی راغی امام ته وایي چې ملا صاحب وږی یم. نو دی ورته وایي چې هغه ویل وږی یم لږه ډوډۍ راکړه دا ډېر شی پروت. جبیر ټیټ هغه وایي څه تیت تیت کې زه څه چرک خو نه یم وږی یم دا لږه روټۍ راکړه. بده منډه کړه او چت کونټای ته لاس کو ویلې ګردو ته نه پوهېږې. ګردو خر ته وایي په چترالی. بس هغه مسافر مخکې دی ورپسې چې د جومات نه یې بار وویست چې راغی نو ما ورته چې لږه به دې ورکړې وه که نه ده؟ وایي نه که دا حرامیان بیا عادت کېږي که دا هر وخت بیا راځي روټۍ غواړي. نو عرض مې دا و چې زه هم در سره یم زه هم در سره یم. د خرې میړه اس نه شي کېدی که کېدی شي د خرې میړه څوک خر د داسې قوم امام چې دی
ازبرګ نشي کېدی. هغه شی چې څنګه قوم یو ښځه وه غوایه لنګه شوه تور بچی یې راوړو لورې ورته ویل مورې د دې خو تور بچی وشو بچی چې څنګه یې اچړي هسې بچړي چې څنګه یې مور ده داسې بچی هم راوړو که نه چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ جماعتونه هم دي داسې زمونږ امامان هم دي خفه نه شئ. د اړ په شکال میاشته او د روجې میاشته او یو قجوره راوویستی شوه او یو قجوره په منځ دوه شوه نو نیمه به یو صحابي وخوړه او نیمه به بل صحابي وخوړه او روجه به یې ونیوه او سهار له به د بدر په میدان کې جهاد هم کول. ابو جهل چې څه وخت کې تېره جمعه دې ځای باندې خبره پاتې وه چې ابو جهل څه وخت کې دوو ماشومانو د اس نه راوغورځولو نو عبدالرحمن ابن عوف رامنډې کې یو د ابو جهل په دې سینه کېناست او توره یې ورته راوویست ویل وایه ابو جهل ورته وایي چې سر خو رانه پرې کې خو لږ لاندې پرېږده چې دا ورمېږم ورسره شي سر مې وړوکی دی خلک بیا تماشه کوي چې لږ غټ ښکاري ویې والو سر یې ترې پرېږدو د دوو ماشومانو یو معاذ او یو معوذ په برکت باندې د بدر په میدان کې ابو جهل غوندې عظیم شخصیت د اس نه راوغورځېدو سر ترې پرې کړی شو د دوو ماشومانو په برکت. نن برای نام څومره ډېر یې په پاکستان کې څومره یې توره وښایئ خپله په 50 کاله د پاکستان جوړېدو کې بنګال در نه څنګه لاړو نیم ملک او کشمیر دې څه پوزیشن دی د قوم 75% خزانه چې دا په فوج باندې خرچ کېږي 75% نن دومره غوندې کشمیر دی د هندونه یې نشي اخیستی دا وجه څه ده چې ایمان نشته. معاذ او معوذ کې ایمان و نو د مازدیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د بدر په میدان کې دعا کوي چې یا الله که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نشي نو دا 313 کسان چې کوم دي دا ټول شهیدان کا او که دا غواړې چې ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې شي نو یا الله د دوی امداد وکړه او 313 کسانو سره وصله څه وه دوه آسونه او کل بل اته تورې وې او 313 مجاهدین د مکې دومره عظیم طاقت چې ابو جهل سپه سالارو هغه فتح په اتو تورو او په دوه آسونو باندې شوی. الله دعا د پیغمبر قبلې او څه چل کېږي ب3,000 من الملائکة منزلین 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راواستولې ورپسې بل قطار راغو ب5,000 من الملائکة منزلین 15,000 ملائکې نور راغلې. الله ورته فرمایل چې زما حبیبه زما د یو ملائکې جواب دا ټول اهل بدر نشي کولی خو دا 3,000 او 15,000 مې ستا د عزت دپاره در واستل. سپینو زر پټکي په سرو او په اسونو باندې سورې وي او د کافر نه به سر پرې کړی شو او بیا به سړی نه ښکارېده. عزیزانو کوم قوم چې الله ته ځان وسپاري هغه الله بیا د هر شي ذمواري والي او د اسمان نه په ملائکو باندې امداد کوي په ملائکو اوس مونږ څه دي نن مونږ ته وګوره